سلام ګران لیدونکو ستړي ماشي وخت مو په خیر څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تیر ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني او افغاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. په دې نښته کې 50 افغانان ژوبل شول او 9 تنه ټاپیان شوي دي. نو که موږ تاسو فکر وکړو هر وخت پاکستان غواړي چې سپین بولدک یا په نور ورته په کونړ کې افغان بونډري یا بارډر ونیسي ډیورنډ کرښه دوی خپله کړي نو دوی تقریبا په لسګونه توغندي افغان خاورې ته راوشړل. نو که دې مسایلو ته موږ فکر کوو دغه ټوله پړه په ولسمشر غني باندې اچول کیږي په دې چې ولسمشر اشرف غني په یوه توغندي باندې هم اقدام ونه کړ حتی تر دې چې وی نه غندل چې ولې پاکستان دغه توغندي افغان لوري ته راشړي. بېګا شپه په کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني او افغاني ځواکونو ترمنځ جنګ وشو او دفاع وزارت افغان ځواکونو ته د تیارسۍ حالت امر وکړ چې سپکې او درنې وسلې باید بارډر ته تسلیم شي یا یوسي ترڅو پاکستاني لوري سره پرې مقابله وکړي. نو د ټولو مسایلو ته په کتو نو موږ او تاسو که فکر وکړو دغه پاکستان هر وخت غواړي چې افغانان تر برید لاندې راولي افغاني لوري ته تلفات وړوي په دې چې دوی غواړي چې ډیورین همدارنګه نور بارډرونه دوی په خپله ولکه کې راولي. نو افغان ځواکونو ته ولسمشر غني ته پکار ده چې د پاکستان د هرې کړنې په مقابل کې باید اقدام وکړي او مقابل ځواب ورکړي. چون افغان حکومت ملګرو ملتونو ته هم د پاکستاني توغندیو په اړه شکایت کړی و خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. اوس وخت د دې دی چې باید افغانان د توغندیو برید ځواب ورکړي په دې چې ولسمشر دی ولسمشر باید خلکو افغانانو ته امر وکړي ترڅو له پاکستاني ځواکونو سره متقابل عمل وشي. نو که چېرته موږ او تاسې همدغسې د پاکستاني لوري متاثره کیږو دوی مو زیانمنوي نو لرې نه ده چې موږ به خپل سرحدات له لاسه ورکوو او پاکستاني لوري ته به تسلیمیږو. نو هیله ده چې ولسمشر غني او همدارنګه دفاع وزارت په دې برخه کې لاس په کار شي او پاکستاني لوري ته سخته ماتې ورکړي.